دا کس دی خوړ دی د خوړ پټي دي دې کې دا زمیندار اوس لګیا دي ټماټرو دپاره په خپله پټي برابروي ماشاءالله غنم ډېر ښایسته ولاړ دي دې ځای باندې پخوا یو چینار و او دې ځای کې چینه وه اوس هغه وران شوې ده اوس هغه چینه دې ځای ته راغلي دې ځای کې دا کسان چې دي دې ځای کې بور کړی د بور په ذریعه باندې اوبه لکه څه موټرو ته نشته دی بس په خوله باندې اوبه راولي پیپ خو هغه شانې مزدارې نه دي څنګه چې هغه چینه وه ځکه چې چینه په خپله به راوتلې دا اوبه دي ها دې ځای کې کوی دی دې ځای کې بور شوی بور یې پټ کړی دی او دې ځای کې ترې اوبه راوځي ماشاءالله دا زمونږ خوړ دی دا ډېر اوچت و دې ځای باندې اوس دا دومره ښکته ده اوبه لاړې کم از کم 3 ګزه 4 ګزه اوبه ښکته لاړې لویه باره په دې کې جوړه شوه یو خټ اوبه اوس هم څه ګزاره کوي څنګهسې ډېرې دي خو هغه شانې اوبه نه دي کمې به چې مخکې وه دا وګورئ دا طرفونه ټول دا وړي دي د اوبو او دغه طرف ته ورته بیا خلک خپلې سبزیانې کوي فصلونه کوي غنم جوار دا ډېر لوی خړ دی او این دغه ځای هم راورېدلی دی دا اوس وګوره دا سپېرده د ونه ده دا یې راګزارلی د باران بدله چې کوم باران شوی د سیلاب راغلی او دا یې راګزارلی او دې طرفونو ته بیا ماشومان راوتي دي مالونه یې ایستلي دي او بره بیا که خیال وکړئ نو ماشاءالله ډېره ښکلې ویو ده زبردسته او ډېره مزېداره او په زړه پورې ماشاءالله دا هر څه مکمل کندې کړي دي ښه شیرینه دا مخکې داسې نه و که نه او ډېر جوار هم ښکته تللی دی دا ځای اوس ډېر خراب کړی دی دا هم راولېږي دا دومره ژور شوی ده چې اوبه ډېره ښکته لاړی میان والا خواله نه ورځو په جنریټر یې نیسي دا ظالمان دا غټ ظلم دی بچي پکې مري کوي ماشومان هم بچي هم پکې او لیکن نور زنده سر هغه هم پکې مري دا خو شاټ کي که اوس پې تکل کوه خیره سه ورژه کله کله سړی هم پرېښود ورژه دا بره به دا سوري ته کښېنو څه شوه خو نشته زه لوی کار له ورځمه کسان غواړي چې راشي ما دا د ګل ورځې په ودامه وګورو یاره پوره راغلی یاره دلته خطر ډېره ګرانه دی وایي روژه ماتي ته بس بلکل 5-6 منټه ځکه چې دا وګورئ غروب آفتاب وشو نو بس ټیم بیخي قریب دی ماشاءالله دا خلک روان دي ټول روژه ماتي له اوس په غرونو باندې نور پرېوتو اذان لا نه کوي